ملګرو سلامونه مې واخلئ ماشومان دي ما په ګل ګل تغبې کې د تغبې ټولنې مشران دي چې د تاسو کوم مشران دي دا تغبې ټولنې مشران دي او تل یې ښه په جار باندې د پښتو ژبې خدمت کړی دی شاته چې تاسو کوم مخونه نه دا مخونه د پښتو ژبې د تغبې ټولنې دي نو دا مشران د پښتو دپاره کار کوي خوشحالي کوم اوس هم زموږ په تغبې کې مشران د پښتو د پرمختګ دپاره د پښتو د ترقۍ دپاره لګیا دي زمونږ ډېر محترم شیخ صاحب چې زما په خیال یو دوه کتابونه یې چاپ سرجي السلام علیکم څنګه ژوند مو ښه تېرېږي څنګه کتونکو ته مې ویل زمونږ د محترم شیخ صاحب اوس هم د پښتو ژبې دپاره ډېر غټ خدمات دي دوه کتابونه هم چاپ دي یو څرګنده خزانه ده او بله یو ادبي مشال دی یو زوفک دی درې کتابونه او سرجي نه به دوه شعرونه په مشرانو تاسو به ګوره چې مشران دي د پښتو شعر غزل لیکي او شاعران دي سرجي نه به دوه شعرونه اورو سرجي نو دوه شعرونه څه خو زه به یو کار وکړم که نه یو نظمانه به درته ووایم مختصر دونه اوږده خبره نه ده چې ته هم لا وایې چې د خدای ولی یم ولیان خو ډېر کرامتونه لري ما خو ستا هېڅ کرامت ونه لیده ګوره پرون زمونږ د کور د پاسه و د الله ولی روان په هوا د کلکاب د خاطرو په شانې څه عجیبه شانې الوتې کوو زه کرامت ته یې حیرانه شومه یوه شیبه ګوته په خولو درېدم ښځې دا تا چې په هوا لیدلو پرون چې تلو زمونږ د کور د پاسه د کویکاب د خاطرو په شانې څه عجیبه غوندې الوتې کوو او کرامت ته یې حیرانه وې ته دغه بل څوک نه و خو زه وم که نه سړیه ما ویل چې دا به څوک و ښه هغه ته وې چې کوږ وږ روان وې د الوتلو په چل نه پوهېدی د الوتلو په چل نه پوهېدی مننه سرجي تر یو شعر ډالي وي وایي پسه دا مراوره چېرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې دومره غلې د پښتو او د بل چا سره ډېرې بخانې ډېر جوازونه دا ما او تا پسه باندې کاږلې د پښتو ډېر محترم او پروفیسر موږ سره په کالج کې ډېر زیات مننه کوم ډېر مینناک انسان دی الله پاک ولر جون څنګه دې وخت تاسو غزلې لغه راڅخه جوړه په دانه تاسو غزلې ماړه کوم اولاني کلام ناشې چې وایي زړه مې ډېر زیات پریشان دی نن سبا وجي زړه مې ډېر زیات پریشان دی نن سبا ټول وجود مې په لړزان دی نن سبا او بیوي د انسان وینه نه ترسېږي بیوي د انسان وینه نه ترسېږي کلک د کاڼي نه انسان دی نن سبا د پیسو نه بغیر ښکلې مینه نه کړي د پیسو نه بغیر ښکلې مینه نه کړي ځکه مینه کې تاوان دی نن سبا وجي او دا ګودر چې به د جنو پکې ټیلو څومره خوشې بیابان دی نن سبا دا ضرور د دښمنانو مسازش دی دا ضرور د دښمنانو مسازش دی بدامنۍ کې پاکستان دی نن سبا چې غریب شي نو د خپلو نه هم هېر شي چې غریب شي نو د خپلو نه هم هېر شي بل ولي هم سود او زیان دی نن سبا او درته بیا یې څه حاجت به وي پیروزه درته بیا یې څه حاجت به وي پیروزه دا پتا چې مهربان دی نن سبا سرجي ډېر زیاته مننه کوم شکریه ده کوم تل دې د تغبې دپاره دا مشران سپېڅلي مشران دي ښکلي خلک دي الله پاک دې خوشحاله ساتي زمونږ د تغبې تحصیل چې کومه تغبې ټولنه ده هغوی دغه مشاعره وه او افسانه یې تنقید ته وړاندې کړله نجیب صاحب نو مننه کوم شکریه ده کوم دغه زمونږ د نننۍ د جمعې ورځې مشاعره وه ما له راکړله اجازت و تل خوشحاله آباد اوسئ